السلام علیکم پښتنو د نفیس او آفاق ویډیوګانې مې وکتې نو په خندا یې په خېټه کې درد کو. نفیس یو کوټې هلک دی، داسې خشته اداکاري کوي، داسې زبردست کامیډي اداکاري کوي چې خندا یې په خېټه کې درد کو. د هغې دا ویډیوګانې وګورئ، د روژو متعلق دي او د شیطان متعلق کامیډي ویډیوګانې دي، دا وګورئ. نورې خبرې به سره اخره کې کوم. ښه هیلکه ولې داسې سوچونه کې؟ یاره نفیسیه وایم اورېدلي مې دي چې روژه را روانه ده، نو هغه شیطانان ټول بندوي او که نه مړه نو زه خو به بیا تا پسې ډېر خفه یم. ولې تا بندی سو؟ یاره نفیسیه ما ته خو ته شیطان ښکاري. څوک یې هلکه؟ روره وایم نیک را لېږلې ما وایي چې چا روژه نیولي نو هغوی ته به نن موږ روژه ماته لېږو. نه مړه او که نه خو دا راته ووایه چې ستاسو کور کې څو کسان دي چې روژې یې دي؟ زما سره پوره 5 کسان دي. بای جانه بیبي وایي راشه چې روټۍ وخورې. هیلکه ولې ستا روژه ده څه؟ او که نه نو ولې مړه ته دا خنډري واله او غوږ کې ولګوه. اوس وایه څه اورېدل غواړې؟ د ماښام اذان. والکه نفیسه دا ته دې هلک پورې ولې خاندې؟ مړه پرون د جینۍ کور والا د ده کتوله راغلو او ویې چې دا نمونه مونږ ته وښوده خو بل چاته ونه ښایې. نفیسه منمه دې ښه، وفاقه ستاسو منمه. نفیس یو کوټې هلک دی او داسې زبردست اداکاري کوي چې حیران او پریشانه به دي کي. او کوټې هلک دی څه د 12 کالو هلک ښکاري. او د شیطان متعلق ویډیو زما ډېره زیاته خوښه شوه. او د روژې متعلق خلک پټ پټې روژې خوري، هغه پیغام هم کې موجود و. او که ستاسو داسې ویډیوګانې خوښې وي نو زموږ دا چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. الله حافظ.